بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. منیر شاکر وی چې څوک تراوی د دې وجې نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، نو دا سړی مشرک شو، د الله رب العالمین سره رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک کو. دا یو داسې جهل دی چې سړی دې باره کې حیران شي چې څه ووایي. که چېرته کافر دا خبره کوي، یو مشرک دا خبره کوي، یو مستشرق دا خبره کوي، په اسلام باندې داسې یو بنیاد باندې اعتراض کوي د اسلام، نو سړی وایي چې زه کافر دی، د اسلام دشمن دی، د مسلمانانو دشمن دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی. یو کس چې د ځان نسبت اسلام ته کوي، مسلمانانو ته کوي، ځان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب ځان ته وي، د هغې د خولې نه داسې خبرې څنګه راوځي؟ بیا داسې د جهل خبرې څنګه د یو عالم د خولې نه راوځي چې هغه ځان ته په خپله عالم وي، په خپله ځان ته مفتي وي؟ مونږ دې ته وایو چونکې حدیث خو دې نه مني، ته د قرآن کریم نه دا ثابته که چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا شرک دی او په دې سړی کافر کیږي، او اطاعت د رسول الله نه دی پکار بلکې صرف د الله رب العالمین پکار دی. دا به ته مونږ ته په قرآن کې راوښیې، ځکه که چېرته مونږ احادیثو ته ځو، د علماو اقوالو ته ځو، د صحابو تفاسیرو ته ځو، د سلفو د ائمو چې هغه عبادت څه ته ویلی دی چې کوم صرف د الله رب العالمین پکار دی، د بل چا نه دی پکار، نو هغه به بیا دې را سره مني نه، ځکه چې دی خو احادیث نه مني، نو هغه طرف ته مونږ فی الحال نشو تللی. لیکن مونږ اول د دې نه دا مطالبه کوو چې دا دې مونږ ته د قرآن کریم نه راوښیي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دا شرک دی، ځکه په قرآن کې خو مونږ ته هم دا معلومیږي چې الله رب العالمین فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. څه چې رسول الله تاسو له درکوي دا تاسو والئ، او د څه نه چې تاسو منع کوي د دې نه تاسو منع شئ. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو تراوی وکئ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تراوی کړي دي، نور اعمال یې کړي دي او موږ هم همدغه اعمال کوو، نو آیا دا به شرک وي که نه؟ د دې امر موږ ته الله رب العالمین په قرآن کې په خپله نه دی کړی. یا به داسې وي چېرته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار چې هغه ورته الله نه وي ویلي او د ځان نه یې کوي، نو بیا ستا اعتراض بیا څه نه څه جوړېږي چې دا کار رسول الله د ځان نه کړی دی، الله رب العالمین ورته نه دی ویلي، بیا به تا ویلی وي چې دا مونږ د رسول الله تابعداري کوو، د الله رب العالمین تابعداري نه کوو، ځکه د رسول الله تابعداري خو بعینه د الله رب العالمین تابعداري ده. ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. څوک چې د رسول الله تابعداري کوي دی د الله رب العالمین تابعداري په دې کې وکړله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. ستاسو دپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو اخیسته نمونه ده. نمونه څه ته ویلی کېږي؟ د نمونې مقصد هم دا دی چې خلک به د هغې تابعداري کوي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول چې الله رب العالمین فرمایي د رسول الله تابعداري کوئ. دا تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه کې ده؟ په عمدي کې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قرآن باندې په وحي باندې څنګه عمل کړی دی، او مغه شانتې مونږ ته هم امر دی چې مونږ د رسول الله تابعداري وکړو، هغه مونږ فالو کړو په دې کې چې هغه څنګه عمل کړی دی دغه شانتې مونږ هم عمل وکړو. که چېرته زمونږ دا عقیده وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبادات د ځان نه جوړوي او بیا یې مونږ تابعداري کوله، نو بیا تا دا ویلی شوې چې دا شرک دی، او بیا به اصل کې دا ستا اعتراض په رسول الله باندې و، بلکې په الله باندې به ستا دا اعتراض و، ځکه چې رسولان صلوات الله علیهم دا معصوم وي، د دین نه ګناه نه کېږي، خاص کر د دین په باره کې چې کومه خبره کوي، د شرع په باره کې چې کومه خبره کوي، نو دا دی د ځان نه نه کوي، بلکې دا ورته د الله رب العالمین د طرف نه ویلی شوي وي، دا وحي وي. خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې راځي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خواهش نه خبرې نه کوي، کمی خبرې چې کوي، کم امر چې تا ته کوي، که هغه د تراوو امر دی، که هغه د سنتو امر دی، او که هغه د نورو عباداتو امر دی، او که فعل دی، او که قول دی چې د دین سره تعلق وي، رسول الله دا د ځان نه کوي بلکې دا د وحی نه کوي. نو زموږ خو دا عقیده ده، زموږ دا ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کوي او څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، په څه باندې چې رسول الله امر کړی دی، بالخصوص چې د څه تعلق د دین سره دی